د ټویټر او فیسبوک مالکانو یو بل غېږ نیولو ته ننګولي دي. د ټکنالوژۍ په برخه کې دوو بډایو پانګه اچوونکو ایلن ماسک او مارک زاکربرګ چې له ډېرې مودې راهیسې په سوداګرۍ کې سیالي کوي اوس یو بل په پنجره کې غېږ نیولو ته بللي دي. له هغه څو میاشتو وروسته چې ایلن ماسک ټویټر وپېرودو، د فیسبوک د مالک شرکت یعنی میټا مشر مارک وویل هڅه کوي چې د ټویټر په څیر یو بل اپلیکیشن پرانیزي. له هغې راهیسې ماسک د برګ په اړه څو ځلې انتقاد څرګندونې کړې دي او دا ونه یې د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي که هغه مارک زاکربرګ تیار وي زه ورسره په پنجره کې سیالۍ ته چمتو یم. زاکربرګ د ماسک دا پوسټ پر انسټاګرام باندې د خپل دې ځواب سره خپور کړی چې د سیالۍ د ځای ادرس راولېږه. میټا شرکت فرانس پریس ته د مارک زاکربرګ د دې پوسټ کاروالی تایید کړی دی. د ماسک او زاکربرګ ناندریو په ټولنیزو شبکو کې بحثونه پارولي او ډیرو وړاندوینه کړې ده چې مارک زاکربرګ به د دې سیالۍ ګټونکی وي. د ټکنالوژۍ خبریال ټایلر لونیس په ټویټر لیکلي له خدایه غواړم دا سیالي وشي. خبریال لیکلي د ماسک او زاکربرګ تر ټولو غوره سیالي به هغه وي چې دوه سړي پکې پنجرې ته ننوځي او یو هم ورڅخه بیرته راونه وځي.